السلام علیکم ملګرو ورلد کپ او ایشیا کپ ته غټه خطره جوړه شو. پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي او د آی سی سی د مشرانو ترمنځ کمی خبرې اترې وشوې. د ورلد کپ او د ایشیا کپ په اړه کې نجم سیټي او د آی سی سی د مشرانو ترمنځ څه فیصله وشوه. د نه علاوه ځنې د افغانستان د کرکټ مینوال راشد خان ته ډیر سخت په غوسه باندې دي او پر راشد خان باندې ډیر سخت تنقید کوي چې دا ولې نو ټول معلومات تر په دې ویډیو کې در کوم. نو دا ویډیو راستر اخیره پورې وګورئ او دا ویډیو د نورو کرکټ مینوالو سره شریک کړئ. اول خبره کو د ایشیا کپ او د ورلد کپ په اړه کې لا تر اوسه پورې نه ورلد کپ شیډول اعلان شو او نه د ایشیا کپ شیډول اعلان شو چې ایشیا کپ په کمزې کې وي او د دې غټو وجه پاکستان او انډیا کرکټ بورډ ترمنځ خراب تعلقات دي. د څلور 15 میاشتو نه راځي تر پاکستان او انډیا کرکټ بورډونو ترمنځ په ایشیا کپ باندې لانجې روانې دي چې لا تر اوسه پورې د ایشیا کپ په اړه کې هیڅ قسمه فیصله نه شوی. نو پوره امکان لري چې سکهال به ایشیا کپ کینسل شي یا په ایشیا کپ کې پاکستان کرکټ ټیم شریکت ونه کړي ځکه چې د ایشیا کپ لپاره پاکستان کرکټ بورډ کم هایبریډ ماډل پیش کړو چې د ایشیا کپ اولنی سلور میچونه لري په پاکستان کې وشي باقي نور ایشیا کپ د په دوبۍ کې وشي. نو د هایبریډ ماډل د منلو نه هم انډیا کرکټ بورډ انکار کړی دی چې پاکستان او انډیا کرکټ بورډ ترمنځ خراب حالات رواجي ورلد کپ او ایشیا کپ ته خطر رامنځته کېدی شي. نو لا د نننۍ ورځې پورې د ورلد کپ او د ایشیا کپ په اړه کې صحیح خبر او صحیح فیصله نه ده شوی. او اوس لږه شانتي خبر کو چې د آی سی سی د مشرانو د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر نجم سیټي ترمنځ کمی خبرې اترې شوې دي. څنګه تاسو پته د آی سی سی دوه مشران نغلي پاکستان تر 2 ورځې په دورا باندې او د آی سی سی را مشران په دې مقصد باندې راغلي چې پاکستان کرکټ بورډ په دې باندې راضي کی چې پاکستان کرکټ بورډ پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ لپاره انډیا ته ولېږي. خو نجم سیټي د آی سی سی د مشرانو د خبره ونه منله. د آی سی سی د مشرانو نجم سیټي ترمنځ خبره جوړه نشوه. نو اوس د ایشیا کپ په سر باندې ورلد کپ ته هم ډېرې مسلې جوړې شوې چې لا تر اوسه پورې د ورلد کپ د شیډول اعلان نه دی شوی. د ایشیا کپ په اړه کې ای سی سی یو بل میټینګ اجلاس هم را بللی دی چې په هغې کې به د ایشیا کپ په اړه کې آخري فیصله وشي. څنګه تاسو پته راشد خان د ملا د درد د وجې د سریلانکا خلاف د اولنی دوه میچونو نه بهر شوی دی چې ځنې د افغانستان د کرکټ مینوال فیډر سخت تنقید کوي. دا کمنټونه تاسو پر اسکرین باندې ښکاري چې پرې کې ځنې د افغانستان د کرکټ مینوالو لیکل دي چې راشد خان نه ځان لپاره لوبه کوي د پی اس ال او آی پی ال لپاره روغ وي خو چې کله د افغانستان خپل لوبي راشي نو راشد خان ځان د قصد بیمار کی. پرون چې افغانستان کرکټ بورډ دا پوسټ شیر کو چې راشد خان زخمی شوی دی ټپي شوی دی نو بیا پس ځنې د افغانستان د کرکټ مینوال ډیر تنقید کوي ډیر بد ارادي پسې وایي چې دا څه نه د پکار. راشد خان پر خبر باندې چې مالا ځنې کمنټونه ولول نو یقینا ډیر سخت پښوم ځکه چې راشد خان د افغانستان لپاره ډیر زیات خدمت کړی دی. دا خو انسان نه بیمار کېده هم شي زخمی کېده هم شي. نو راشد خان چې کوم دی په ملا کې درد لري نو دغه وجه چې کوم دی دوه لوبونه بهر شوی دی. راشد خان د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر زیات قربانیان ورکړي دي. د افغانستان نوم یې په ټوله دنیا کې ځلولې دی. منګه د راشد خان نه خنه پیګو خو راشد خان ته پکار دی چې په پی اس ال آی پی ال په داسې دوه درې غټو لیګونو کې لوبه کوي او په دې نورو لیګونو کې لوبه نه کوي ځکه چې بیا راشد خان د خپل ملي لوبډالۍ لپاره بالکل چمتوي تیار بوي. نو دا د کرکټ یو څو مهم خبرونه داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کوئ. میلاویږو په بل ویډیو کې د الله فامان.